د ملګري بدل ته غږونه راځي د به خاموشي تر ټولو لوی سره زر پراته دي دا چې ته کله لاړ شې جنوبي او شمالي وزیرستان کرومایټ نه ډک دی بیا چې لږ لاندې راځې د سپین وام نه تر کرک پره د ګیس یو لوی پټۍ ده دومره ګیس موجود دی چې سوچ یې نشي کولی بیا چې د هغې نه لږ وادي خوښې نو د دره دمخیل نه داسې تر قورمه پوره کویله پرته ده بیا چې لږ رادې خوښې بیا په خیبر کې کاڼي پرته دي قیمتي چې بیا لږ نور دې خوښې بیا به تا ته د مومند او باجوړ ماربل په مخه راشي چې د دنیا تر ټولو قیمتي ماربل دی بیا چې لږ نورې خلاص شي بیا به د زمرودو په شان قیمتي غرونه انځلې شوي خدای پاک داسې په لیرونو لیرونو باندې دا ځمکه هم لاندې او هم په ځمکه باندې د خوږو خوږو شیونو نه ډکه کړې ده هغه ما چې خبره وکړه چې تر ټولو قیمتي شی وي هغه خلک تر ټولو زیات خوندي ساتي محفوظ یې ساتي په هغه کې چې څوک غفلت وکړي خدای هغه نعمت کې دوی ته مشکلات جوړوي بیا اوس د موسمونو خبره کوو دا زمونږ ځوانان لاړ شي په عربو کې ژوند تېر کړي 20 کاله 30 کاله بلکې ځینې 40 کاله سپرلی نه وویني دلته موسمونه د خپل خوند کوم موسم د خوښ وي هغه شته دی د دنیا کې په یو ځای کې هم دومره ښایسته وطن دومره جوړ وطن او دومره روغ وطن نشته لکه دا پښتون وطن چې دی هغه د چا خبره د مشران وایي چې الله پاک چې په سورت رحمان کې د کومو کومو نعمتونو دعوا کړې ده کوم کوم نعمتونه یاد کړي دي هغه ټول د پښتون په ځمکه پراته دي یو هم کم نشته پاتې خو محترمو د دومره عظیم وطن او بیا دا یو تاریخي وطن هم دی دا یو عظیم وطن هم دی دا عظیم هستې لري دا یو لوی تاریخ لري بیا پې د پاسه خدای یو سوچا یو نسلی او یو اصلي کام و آباد کړو محترمو عموم نه غلطي وشوه د خپل خوږ وطن د خپل دروند وطن د خپل عظیم وطن واک او اختیار مو د ډېر بې نسله او کم اصلو خلکو په لاس ورکړو هغه د دې وطن په قدر نه پوهېدل هغه د دې وطن په عزت نه پوهېدل هغه د دې وطن په احترام نه پوهېدل یو ښکلی ځای چې وي یا یو ښکلی کور وي یا یو ښکله بنګله وي نو یو ګنده سړی چې ورته راشي په هفته کې به یې ټول اصلی ګند کړي ښکلی وطن یې راته ګند کړ د یو ګنده خلکو دا عظیم وطن بیا د دهشتګردۍ په نامه دنیا ته وپېژنده دا د وسایلو ډک وطن خپل بچی یې دومره مجبور کړل چې خپل روزګار یې د پنجاب سیند او د عربو په شګو په غرمو کې هغه ته پسې ووتل محترمو یو عظیم جبر روان دی یو تاریخي ظلم روان دی د دنیا په یو کونج کې یو لوی یو په ښکلي وطن پروت کام د هغې تاریخ ورکېږي لګیا دی یو ملک چې هغه زما نصاب نه مني په نصاب کې زما ژبه نه مني په خپل نصاب کې زما تاریخ نه مني زما په وسایلو زما اختیار نه مني زما په خاوره زما د ژوند حق نه مني او زما په خاوره باندې زما د اولسونو د راټولېدلو هم یو تش احتجاج نه مني هغه جنرالان ما ته وایي چې زما هر څه ومنه امکان نه لري چې ته زما د خاورې هېڅ نه منې او زه راچک شم زه سترګې پټې کړم ستا د ظلم جبر باندې هم ستا سره لاس نیوی وکړم نو محترمو دا خوږ وطن لوټل شروع دي د دې لوټلو دپاره ډرامې شروع دي
دهشتګردي ده، جنگ دی، وارن ټیرر، پلانکی او پلانکی، دا فوج، دا طالبان، دا دهشتګردي، دا امریکا، دا ټول چې سره جمع کړي اخري د دغو جنرالانو ډالر باندې جوړ شي. نور هېڅ نشته دی. او کومې لوبې نه وشوې. دلته ذکر وشو د علمګودر واقعې. رښتیا ووایي حافظانو هېرېږي مو؟ یاد لري پښتون په خپل انتقام کې 100 کاله هم صبر کوي پرېږدي نه. محترمو د بیګیاړي جومات واقعه درته یاده ده؟ د غونډي جماعت واقعه درته یاده ده؟ صحافیان دلته به ولاړ وي. نصر الله محبوب شاه وایي بیت الله ستاسو ملګري وو، څنګه درنه ووژل، شهیدان یې کړل. د حاجي ظریف خان کمبرخیل، د حاجي اخندزاده کمبرخیل، د حاجي ګلي شاه کوکیخیل او داسې په سلګونو دلته مشران چې ټول یې قتل کړل او شهیدان یې کړل. دا د باړې بازار ته په دې روټونو کې ټینکونه درولي او په هغه یې ویشتل. ستا د وطن وینې یې تویې کړلې او بیا دې ته څه لږه بادي جوړه کړې وه، په هغه یې ټینکونه وچلول. څه یې ویل؟ ویلې زه د دېګې ځای نه وسلوالې ډلې لرې کوم او نن بیا لګېدی معاهدې ورسره کوي چې واپس یې راولم. د څه دپاره؟ بیا دې د 100 کاله ډرامه د څه دپاره کړې وه؟ نو بیا دو یو ځل کاروبار کول غواړي. ډالر ور ختم شوي دي مشرانو، بیا ډالر ګټل غواړي په دې وطن باندې. دوی ته چې کله پیسې او ډالر ور ختم شي بیا د پښتنو وینه توی کي. ما ته هغه د دریانین خبره را یاده شي چې هر کال به وایي خبره کېږي چې هر کال به په دریانین جوش وې واخست، مستی به یې کوله، بیا به چې یو انسان ور حلال کړ بیا به یې مستی کمه شوله. دا خلکو ته هم هر ځل چې د ډالرو ضرورت شي زمونږ وینه ورته تویېږي. هغه د دریانین کیسه یې دنه جوړه کړې ده. محترمو لا خو د تېر جنګ اثرات پاتې دي، لا خو اوس هم په ډېرو هسپتالونو او په ډېرو سکولونو کې فوجیان اوسېږي. د څه دپاره اوسېږي؟ د خدای دلته کیلې جوړې کړي دي، کیمپونه جوړ کړي دي، کامي ځمکو باندې قبضې کوي او خبره کوي چې موږ امن راولو. سړیه چې تا په دې خاوره قدم کېښودو دومره سپېره قدم و چې د هغې ورځې نه د امن موږ شکل نه ولیو چې امن څه شو. ته د څه دپاره پروت یې؟ دلته زموږ د ملکانو کیسه وشوله، زه یې توهین نه کومه. هر څه چې دي په دې خاوره زموږ کلک مخالف چې وي چې پښتون وي موږ د هغه خیر غواړو. حمایتي خو ته څه کوې؟ خو یو خبره کوم، دوی د پوښتنه ځنه وکړي چې په دې خاوره باندې دومره لوی تعداد باندې دا سیکیورټي فورسز څه کوي؟ که د امن خبره وي نو زما په خاوره کې خو بدامني ده. په تېرو 2 میاشتو کې په ټول پښتون بیلټ کې تر ټولو زیات واقعات په خیبر کې شوي دي. خو دا ته دوی نه ګوري، ته دوی یو کاروبار دی هغه لګیا دی. نو اوس زه د خیبر د مسلو ذکر کوم خو یو ځل دغې ولس ته خبره کوم، دغې مشرانو ته ما په هر ځای کې کړې ده او هر ځای یې تکراروم ځکه چې ضرورت د دې خبرې دی. حال یې څه دی؟ که تاسو د دنیا نه هیله لرئ چې امریکا، یورپ، اقوام متحده دا به زموږ مرسته وکړي، نو محترمو 100 کاله امریکې، یورپ، اقوام متحده هغو جرنرانو ته پیسې، ډالر، اصلي اخلاقي سپورټ ورکړی دی چې چا په خپله منل چې دهشتګرد زه جوړوم. نو ته څنګه یې دهشتګردۍ خلاف شولې؟ تا خو په خپله ورکړي دي. هغه ستا مرسته نه کوي، هغه خپلې مفاداتو ته ګوري، هغه خپله دلته د چین سره یو پسیفیک رانجه ده، د هغې دپاره پراکسي جنګونه جوړوي ستا په خاوره. د پاکستان
د فوج یعنې د جرنیلانو نه ستاسو هیلې دي چې هغه به تاسو ته امن راوړي هغه خو په امن کې ګټه نشته دی هغه خو به جوړوي به د امني او تر اوسه پرې ککړ دوی دي پکې هغه یې نه درته راوړي د پاکستان د پارلمنټ نه ستاسو هیلې دي دومره کمزوري دي چې ځانونه نشي بچ کولی دومره کمزوري دي چې د ځان کیسه نشي کولی ستا به څه وکړي تاسو د پاکستان د عدلیه نه د عدالت نه دا هیله لرئ چې هغه به دا جنګ درنه منې کړي هغو چې په 500 په نصفالحال هسپتال باندې پرتو مړو سومکو نه واخاست نو ته نورې څه هیلې به نه ساتې تاسو د دغې ملک د میډیا نه هیلې دي دا میډیا دا د ډي جی ایس پی آر یو برانچ دی دا هیڅ یو آزاده میډیا نه ده محترمو حل د پښتنو د مسلې حل هم پښتانه دي تاسو د مسلې حل تاسو یئ تاسو که راپورته شوئ تاسو که منظم شوئ تاسو که متحد شوئ تاسو که یو قوت جوړ شوئ دا پرېږده چې بل به تا غلام ساتي هغه څوک چې ستا د غلامۍ فکر لري هغه به ستا پښتو کې پروت وي ستا غلام به وي پښتون 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 د دې دپاره د غفلت نه کار نه دی اخیستل پکار چې وړوکې خبره د امن وي ټول به پکې حاضر وو یاره د څه شي یاره یادوئ پښتانه په خپله خاوره باندې من کولو کې هم یېرې لري سړیا که په خپله خاوره په خپل وطن په خپل ولس کې من کولو د یېرې د وجې د نه وکړو نو اول دلته د خپل پښتون پوښتنه وکړه چې ته پښتون یې که نه یې پښتون سړی په خپله خاوره د من کولو نه کله نه یېرېږي یره به نه کوو په دا باندې د څه شي یره لرئ د دې یره لرئ چې رزق مو بند شي نو خدای چې په قرآن شریف کې درته ویلي دي چې رزق زه درکوم نو ستاسو ایمان په باجوړ راغلی دی که په خدای نه دی په مرګ او ژوند یېرېږئ نو مرګ که د خدای په لاس کې وي خو خدای ته ور پرېږده دا خبره چې کله درته خوښه وي سړی په بستر کې به هم مړ شي او البته که چا د ځمکې په خدایانو باندې ایمان راوړی چې مرګ ژوند د هغو په لاس کې دی د هغو ته اجازت دی چې نه ده کوي نو محترمو که څوک په دې یېرېږي چې جیل ته به مې واچوي بندي به شمه دا قوم د لوی قوم دا یو باتور یو ستر ملت نسکورېږي ته د یو جیل نه یېره کوې سړی د بهر د جیل نه بهر چې کوم په تا ذهني تکلیف تېرېږي په دې نه خو جیل بیا 100 ځله بهتر دی دا د غلامۍ چې کومې زولنې دي تر دې د جیل زولنې ډېرې بهترې دي رامخته شئ د خپله خاوره ته دا خاوره دا عظیمه خاوره نن د یو لویو جابرانو او ذلیل خلکو په لاس ورغلې ده دا چې ته پاکوې دا به هم کشتي غواړي هم به زور غواړي هم به احتیاط غواړي نو دې ته به تاسو ټول تیار وئ لاس پورته کوئ ټول لاس پورته کوئ مټ پورته کوئ لاسونو نه د عزم مټ پورته کوئ محترمو غواړو 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 دلته زموږ ورور بیاس افریدي د خپل غم خبره وکړه چې 11 کاله کېږي د زوی نه دا پتن لګېږي چې ژوندی دی او که مړ دی محترمو په زرګونو خاندانونه دي بیاس افریدي یو همیافته سړی دی خبره وکړه هغه ماندې هغه خواندې چې دوی تعلیمونه نه دي کړي په کور کې سړی نشته دی دوی یوازې ژړاګانې کوي په خپل کور کې هره ورځ د پوښتنې یې څوک نشته دی آیا تاسو د هغو مندیو خواندیو د پوښتنې دپاره تیار یې که نه یې تیار موږ دغو ټولو مندیو خواندیو ته هغو پلارونو ورونو ته چې بېوسه کړي دي موږ هغو ته دا پیغام د دې ځای نه ورکوو چې که په دنیا کې په تر دې نه هم لوی قوت په تاسو راغی دا قام او دا ولسونه به ستاسو سره ولاړ وي موږ هېڅکله دلته د میسینګ پرسن ډېر د کورنۍ خلک راغلي دي
ما تیرا هم دا خبره کړې وه په خبر کې نن یې کوم چې هغه خلک چې د دغو جرنیلانو سره جرګې کوي هغو ته یو خبره کوم چې موږ نه تاسو ورشئ زمونږ خو په لهجه تاسو ته اعتراض دی او د لهجې خبره ورته کوم لهجه به نوره هم سختېږي تا ماحول سخت کو لهجه به نوره هم په دونه سختېږي خو زمونږ په لهجه باندې اعتراض کوونکي پښتنو مشرانو ته وایم چې تاسو ورشئ دغو جرنیلانو ته ووایئ چې که شریعت مني نو سبا په سبا دی دا لاپته افراد علما ته شریعت ته مخکې کېنوي چې کوم جرم په ثابت وي د جرم مطابق سزا موږ ته منظوره ده که رواج مني روایات مني سبا په سبا دی دا لاپته افراد و ملکانو و مشرانو ته مخته کېنوي چې کوم جرم په ثابت شو په روایات کې چې کومه سزا ده هغه به ورکړي او که عدالت مني سبا په سبا دی د پاکستان په عدالتونو کې پیش کړي چې کوم جرم په ثابت شو په عدالت کې چې کومه سزا ده هغه موږ ته منظوره ده خو پښتنو دوی یو نه روایات مني نه مذهب ته نه شریعت مني نه د پاکستان عدالت مني دوی غونډاګردي کوي دوی دهشتګردي کوي او دوی په زور باندې په ظلم باندې په جبر باندې په دې خاورې د دغه خاورې په بچو باندې ظلم کوي د دغو بچو منځ او خوند یې دوروي اوښکې یې تویوي ذلیلوي د خپل ژوند نه یې بېزاره کوي دلته یې په دې خاوره باندې کاروبارونه جوړ کړي دي او دا هر څه چې کېږي دا چې څومره هم وسلهوال دي وردي بغیر وردي هر ډول دي دا ټول ماحول یې د دغې پښتون وطن باندې د حکومت کولو دپاره جوړ کړی دی د دوی سوچ دا دی چې دا پښتانه به تل په جبر او ظلم لاندې ساتي دی به بیا ستا سره یعنې وخت تېروي خو موږ دا ورته وایو چې دا ظلم جبر ته کوه په یوه ورځ به راشي او خوا به دې وښویږي بیا به زمونږ پیس ستا په سینه له پاسه ولاړې وي دا څه هم نه شي کېدلی دا څه هم نه شي کېدلی چې ته یو عظیم قام یو عظیم ملت دومره په اسانه نسکور کړې او د ځان یې تابع کړې او د ځان یې مري او غلام کړې محترمو د ټارګټ کلینګ او د بتخورې واقعې دا ایکسټرا جوډیشل کلینګ د خیبر ته موږ څو ځله راغلي یو هم په دغه کیسه پسې چې هلته وویسته دلته وویسته به دا زموږ د پولیس ورونه چې دي دا په دغې ګیم کې دوی شهیدان کي بیا راشي یوه پې جنډۍ ولګوي او درې هغه د ګلدستې پې کېږدي چې تاسو قرباني ورکړله دا د په زور قربان کړل دا د ورته تړلي دي په قربانوي لہذا دوی به هم احتیاط کوي دوی به په دې خاوره باندې د ظلم جبر پر خلاف هم د خپل وس مطابق ونډه اچوي ځکه چې که امن و هم به دوی په امن وي هم به ولس په امن وي که امن نه و بیا به ټول ځورېږي او محترمو دا په کورونو باندې چې دوی چپې اچوي ستا د کور د عزت او د پردې خیال نه ساتي موږ داسې یو قام یو چې خپل کور ته هم زموږ یو ځل ناکي کوو یو ځل دروازه ټکوو د کور نه یو ځل غږ راباندې کېږي چې څوک یې موږ ځان ورته معرفي کوي چې یا د زوی یم مورې یا هغه زوی یم یا هغه په هغه نفس موږ ته دروازه اړېږي دا کومه خبره ده چې ته دلته د خلکو د عزت او د کور خیال نه ساتې او ډایرکټ کورونو ته وړې څه لټوې دهشتګرد لټوې نو احسان نه احسان ته باندې تا ورکړي دي که موږ ورکړي دي دا خو تکه وې هغه ستا سره په کیمپونو کې اوسېږي راشې په خلکو کې د یره خورولو دپاره د ډال خورولو دپاره چې خلک به ویریږي وبه ډورېږي او دوی به بیا غږ نشي پورته کولی یو د ظلم جبر ماحول جوړ کړي نو په هېڅ کله هم په داسې واقعاتو زمونږ ولسونه به خاموش نه پاتې کېږي په بل شکل کې د مصروف ساتي مشرانو قومي تنازعات درته جوړ کړي زه په چیلنج وایم
چې په دې اوس وختونو کې چې څومره هم په ځمکو قبایلي شخړې شوي دي خیرات په منځ کې په دې کې دا ریاست او د ریاست ادارې ملوثې دي هغه څو مشران د یو اړخ او بل اړخ راوغواړي او رانجه سره جوړه کړي دا یې په بل شکل کې هم مصروف ساتي پرانا ورځ به ستا ځمکې قبضه کوي ته به ورته ګورې ذهني د ټارچر کوي ذهني انتشار درته جوړوي چې ته د ده جبر ومنې او بیا دا د شلوبر کش پانټونه افریدي په 12 منټ ورته ستړي شوه په زور پر یا هم آخري ځای ته کیسه ونه رسېدله تا اصل کې دا د کاروبار کمزوري کول غواړي چې کله ته بېروزګاره وې چې ته غریب وې بیا د ده پته صحیح سیخېږي بیا ته د ده غېږې ته زر ورلوېږي بیا د مجبورۍ د لاسه بیا د غربت د لاسه د ده سره ملګرتي اسانه شي نو دا بېروزګاري هم په یو منصوبه باندې کېږي او اوس وایي یو طرف ته راوستل بل طرف ته درته وایي چې امن مشکل جوړ کړه یعنې چې پښتانه بیا سره مړه امن لښکرې په هغو ملکونو کې جوړېږي چې د کومو فوج نه وي 2000 اربه روپۍ هر کال خوري امن ستا کار دی جنګ ستا کار دی که ته وایې چې یوازې پاپا جون ستا کار دی یوازې قبضې کول ستا کار دی هو لښکر به جوړېږي خو دا ورته وایو چې که لښکر جوړېده دا او ستا مېلمانه دواړه بیا هم نه کوي لښکر چې جوړېږي ته به هم نه کوي مشره اشاره کوه مشره اشاره کوه مشره اشاره کوه لښکر چې جوړ شي بیا ته هېڅ جواز نه لرې په دې خاوره د اوسېدلو ځکه هم چې ته د امن په نامه راغلی وې چې د امن د لښکر کار شو نو ستا څه کار شو نو ته به هم بیا وځې نو محترمو دا ټول حالات د دغې راټولېدل په یو هم آهنګي کېږي د یو بل په برداشت کېدل کېږي زه دا خبره هر ځای کومه چې د پارټو ګوندونو په منځ کې د اختلاف وي خو د امن په لحاظ او د دغو ظالمانو د مخنیوي په لحاظ به هېڅ اختلاف نه لرو جماعت اسلامي جمعیت علما اسلام عوامي نیشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي ګوند قومي وطن پارټي پاکستان تحریک انصاف نون لیگ پیپل پارټي چې څومره هم د پښتنو ورکران دي ما بیا نامونه هم دې اخیستي دا به ټول په یو صف کې ورته ودرېږو د دغه خاورې د ظلم او جبر پر خلاف باندې نو او پی ټي ایم ستا نه ووټ نه غواړي پی ټي ایم یو غیر پارلماني تحریک دی پی ټي ایم ستا نه هېڅ نه غواړي یوازې دا درته وایي د مشرانو او د ځوانانو دا پیغام ورسوئ چې د دې کام وطن په سر مو زورورو ته لاس و ګرېوان شوي یو راځئ د هغه ملګرتیا مه کوئ د خپلو بچو د خپل وطن د ځوانانو ملګرتیا وکړئ موږ یوازې د ظالم او د مظلوم په جګړه کې د مظلوم حمایت غواړو او د ظالم مخالفت غواړو موږ نور د دغې خاورې نه هېڅ نه غواړو څوک چې ووټ چا ته ورکوي هغه ته دې ورکړي زموږ په هغې اعتراض نشته راتلونکی الیکشن څوک ګټي څوک یې نه ګټي د دغه سره زموږ کار نشته خو راتلونکی نسل دا ماشومان راولېږي دا به په امن ژوند تېروي دا به په خپله خاوره د عزت ژوند تېروي دا به په خپلو وسایلو د خپل اختیار ژوند تېروي دا جنګ دی زموږ نو بل دلته به د تورخان په حواله سره خبره کوو تر څو چې دا NLC والا نه راغلي 2000 کنټینرې به په ورځ په ډالر تللې د خیبر د ولسونو روزګار به ورسره دا NLC والا راغلل کاروبار یې ځان ته واړولو نن هغه کاروبار ختم شو په زرګونو ځوانان دی مجبور شول د خیبر نه ووتل په روزګار پسې په کالونو یې د خپلو منځو سره د خپلو بچو سره ملاقاتونه نه کېږي یو معاشي بهاو لګیا دی یو د دغه خاورې ځورېدل او یو مسافرۍ لګیا دي یو نقل مکاني لګیا ده د معیشت د لاسه
او هره ورځ چې هلته مزدوران راڅک شي بیا دوی ډایرکټ تشدد پرې کوي په تورخم باندې هره ورځ په مزدورانو تشدد کېږي دا په یو نیت کېږي چې دا د تورخم خبره څوک نه وکړي دا تورخم چې بیا آزاد نه شي زما هغه ول خبره چې معاشي دې کمزور وساتي ته به بیا د ده د مقابلې نه وي نو لهذا د تورخم په حواله سره به زه دلته د خیبر یونین باړه سیاسي اتحاد یا ټول چې څومره تنظیمونه دي په دې نه دا غوښتنه کومه چې پی ټي ایم به ستاسو سره په اول صف کې ولاړ وي خو دغه د تورخم خبره مه پرېږدئ تورخم داسې یوازې مه ورپرېږدئ هلته هلته ولسونه په تعداد لږ دي دوی ډېر ورته راغلي دي زمونږ به ستاسو ولس دی تیرا قبضه کېږي لګېدی د تیرا په مدنیاتو باندې قبضېږي د تیرا دا څو غرونو ته ای ډي پیز نه واپس کوي ولې هلته څوک پکې ساتي د چا ساتل غواړي هلته هلته چاته کیمپ جوړ کړی دی ځکه ای ډي پیز واپس نشي کړی محترمو موږ در سره یو د خپل وطن ګټل دي تاریخ جوړول دی داسې یوه سټې د خدای نه کې تېره چې د پښتنو یو لوی تاریخ نه وي پکې خو د دغې دور د غازب سره د دغې دور د مغل سره د دغې دور د پیرنګي سره د دغې دور د مغل سره به بیا د عجب خان مسیح راپاسي او د دغې د دور مغل لپاره به وهي محترمو زه یوازې په آخر کې د ټولو پښتنو په حواله سره خبره کوم چې که مونږ هلته څوک وایي چې زه د وزیرستان یم زه د سوات زه خیبر په دې به وختي کار وکئ د یو وخت دپاره به څه اسانتیا پیدا کړي خو یقین ومنئ چې تر څو تاسو به حیثیت کام نه وي راپورته شوي مستقل لارې نشي نیولی نو مونږ به حیثیت کام راپاسو به حیثیت پښتون کام به راپاسو به حیثیت علاقه یا به حیثیت خیل او قبیله دا خبره ډېره غټه ده دا نشي حل کېدلی دا به ټول یو کول وو ټول به رانږدې کول وي او دلته څو ځله دا خبره وشوه زما متعلق چې مېلمنه د دغې وطن هر کلی زما کلی دی او په هر کلي کې زه د کوربا په حیثیت باندې هر چا ته کېدمه دا ټول وطن شریک دی شریکه خاوره ده خدای د هغه ورځې راولي چې د شوال په ښایسته غرونو کې یو د باړې ځوان خپل ګرځي راګرځي او که د شپې خوښه شي د تیرا تر غرونو پره چکر ووهي او داسې تر سواته پورې او تر زیارته پورې تمام ये दहशतगर्दी ये दहशतगर्दी ये अगवागर्दी कर्नल भी सुन ले जर्नल भी सुन ले ډېره مننه کوو بیا به هم راځو د خپلې خاورې په دعوا هېڅکله نه تېرېږو بله خاوره زموږ نشته دی مشرانو بله خاوره زموږ نشته دی نور کلي زموږ نشته دا مو خاوره ده دا مو کلي دي هېچا ته نه پرېږدو که د چا دا سوچ وي چې موږ به څو ټینکونه را روان کړو چې جنګ دا یو دهشتګردي ده او خلک په ایډپیز جوړېږي دې ځل به موږ ایډپیز نه جوړېږو دې ځل به تا تر پنډې پره رسوو دې ځل موږ نه ځو دې ځل به د دغې خاورې نه په دې خاوره باندې څوک دهشتګردي کوي څوک غضب کوي هغه به ورځي د دغې خاورې نه د وتلو لپاره به موږ کله هم تیار نه وو البته د خپلې خاورې لپاره به هر وخت ولاړ وو د پی ټي ایم خیبر ملګري مخلص ملګري دي چې څومره هم دلته سیاسي مشران ناست دي هر کله به ستاسو سره وي د خیبر د پی ټي ایم د ملګرو هم ډېره مننه د ځوانانو هم او داسې د مختلفو سیمو نه زموږ د پی ټي ایم د مرکزي صوبایي او علاقایي مشران راغلي دي د هغو هم ډېره مننه خدای مو تل آباد لره آخر کې
د نارو کومه ټول به आवाज راکوي یہ غونډه ګردي دا ملګري وکړي یہ غونډه ګردي یہ دهشت ګردي یہ بتا خوري یہ غونډه ګردي یہ ویګو ډالې یہ ویګو ډالې یہ ډالري جنگي یہ ډالري جنگي یہ ویډیو ګردي